तालिबान और टीटीपी, तालिबान और टीटीपी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 5 फरवरी दे او دا 5 फरवरी हर یو کال چې کوم دی د کشمیر عوام سره اظهار یکجهتی لپاره د پروګراماتو منعقد کیږي او د پروګراماتو ذریعہ سره مونږ چې کوم دی د کشمیر عوام ته د پیغام ورکوو چې تاسو یوازې نه او د پاکستان ټول عوام تاسو سره دی او د تاسو به ان شاء الله هر قسم مرسته ملګرتیا به کوي او لکه څنګه تاسو ته پته دی چې د انډیا چې کوم ظلم او بربریت د کشمیر عوام سره قومو خراج تحسین د کشمیر عوام ته پیش کوو چې دومره مظالم دومره هغه صوبتونه برداشت کوونو نه باوجود هم هغه چې کوم نه په خپل هغه باندې قائم او دائم دي نو موږ یو ځل بیا هم چې کوم نه د کشمیر عوام سره اظهار یکجهتی کوو او ان شاء الله تعالی د کشمیر عوام سره به د پاکستانی عوام چې کوم دی هغه بشانه وي او هر قسم امداد جان مال امداد به ورسره کوو هغې نه علاوه دا دی چې مونږ چې کوم دی د دې فورم هغې سره چې کوم دی د امن یو پیغام هم ورکوو او کوشش به زمونږ دا وي چې په دې علاقې کې امن و امان وي او عوام ته هم چې کوم دی مونږ دا درخواست کوو چې هغه هم د په خپل کردار چې کوم دی د امن حوالې سره ادا کړي. نن موږ وتلي یو یکجهتي د کشمیر ورونو سره مو کشمیر مخکې ازادولي کیا ساده خستی مده مو مشران ورکی شهیدان شوي دي لوړا دي اوس هم کشمیر سویلوړیو او کشمیر پاکستانی وای ساده په کور دی چې کشمیر آزاد شي او پاکستان سره شامل شي مو پاکستانیان یو او مو دا غوړو هر وخت حکومت سویلوړیو خپل حکومت مخکې هم منلې دی اوس یې منو بیا به حکومت سوو او دا جهد بغه پورې شروع وي څو پورې کشمیر آزاد نه وي شوی بس دا ایوان عرب ولګو پاکستان زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد. کوم مشران چې راغلي لاین ډپارټمنټ راغلي دی هغه ټولو موږ شکریا ادا کوو او تیر پر تیر کوم صحافي برادری چې دو سوشل اکټیویسټ چې دي چې هغه دغه 5 فروری په کشمیر سالیډریټي ډے کې موږ سره شرکت کړه دا دی هغه ټولو موږ ډیره شکریا ادا کوو مشرانو ډیره شي خبره وکړي زبو یو لنډ پیغام ورکوم او هغه دا چې موږ د ملګرو ملتونو نه د یونایټډ نیشن نه د یورپین یونین نه وسره هیومن رائټس ارګنایزیشن چې څومره دي د هغې نه دا یوه مطالبه کوو صرف چې تو سه د هیومن رائټ د انساني حقوقو په ملای هر چې ته ذکر کوو هر چې ته د هغې خلاف ودرېږو یونایټډ نیشن چې دا هغې چې کوم ریزولوشن دي موږ د یونایټډ نیشن نه د ملګرو ملتونو نه دا یو عرض کوو دا یو ریکویسټ ورته کوو چې کشمیر کې چې کوم ناروا استعمار په ذریعه کوم ظلم روان ده کوم جبر روان ده او هغه یو اوپن پریزن جوړ شوی ده د مسلمانانو د پوره د هغې خلاف موږ اواز هم دلته کې اوچت کوو په دې ریزې او یونایټډ نیشن نه دا ریکویسټ کوو چې د هغې خلاف دوی کوم ریزولوشن چې پس کړي په هغې باندې منعن عمل وشي او موږ د نوره د دنیا چې څومره هیومن رائټ ارګنایزیشن دي د هغو نه هم دا ریکویسټ ده چې په دې کې یو هیومنسټک او ایز ا ګډ ویل جسچر یوزلی بیا انټرونشن وکړي او دا ظلم جبر د هندوستان ختم کړي ډیره مننه ډیره شکریه